زرینو کرښو ته ښه راغلاست. په نن زرینو کرښو کې به واورئ چې خپلو موخو ته داسې ورسیږئ. کله چې موخه ټاکئ، یو عامل چې تر ډیره ترې خلک نه خبره پاتې کیږي د هغې موخې تعقیبول او څیړل دي. تاسې یوه موخه وټاکئ او د هغه لپاره هڅه وکړئ، مګر څو میاشتې وروسته ګورئ چې پرمختګ مو ډیر سست او یا تر دې چې ودرېدلی دی. هره موخه باید په خپل وخت کې پوره شي، که څه هم ډیره موثره نه وي. نن تاسو ته په زرینو کرښو کې 6 اړینې نقطې درپېژنو چې خپلو موخو ته رسیدلی شئ. لومړی، خپلې موخې په موثر ډول وڅارئ. یوه ښکاره دلیل چې خلک خپلو موخو ته نشي رسیدلی دا دی چې هغوی د موخو د څارلو او څیړلو وړتیا نه لري. تاسې ممکن یو ښه هدف وټاکئ او ورته د رسیدو لپاره هڅه وکړئ. په همدې ترتیب که ستاسې همیشنۍ څیړنه او تمرکز تاسې خپلې موخې ته ونه رسوي، ممکن نور هیڅکله خپلو غوښتنو او موخو ته د رسیدو چانس ونه لرئ. دوهم، موخو ته په رسیدو کې د نظم او اصولو اغیزې. خپلو موخو او هر ډول کاري غوښتنو ته د رسیدو لپاره نظم او اصول اړین دي. باید منظم واوسئ او په ځان د پلان تطبیق او مهالویش جوړول لازمي وګرځوئ. دریم، د موخو منظمه څیړنه. تاسې باید خپلې موخې په منظم ډول وڅارئ. په منظم ډول موخې او د خپل پرمختګ انداز له ضربین لاندې ونیسئ. ښه ده چې هره ورځ دا کار ترسره کړئ. له راویښېدو وروسته د لومړني کار په توګه او یا مخکې له ویده کېدو د لومړني کار په توګه دا وکړئ. کولی شئ خپلې موخې د یو کاغذ پر مخ ولیکئ او هر ځل د خپل پرمختګ اندازه او د هغه مطابقت له خپل مهالویش سره وسنجوئ. په دې ډول تاسې خپل ذهن ته ورزده کوئ چې هر ځل له خپلو موخو لرې کیږئ، تاسې ته د خپل خطر زنګ ووهي او ومو هڅوي چې بیرته د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره کار پیل کړئ. څلورم، د یوې لویې موخې ویشل په کوچنیو موخو. هر څومره چې یوې هیلې ته ستاسې د ورتګ لاره روښانه او مشخصه وي، تاسې کولی شئ د هغې د پوره کېدو زیاته تمه ولرئ، د دې پر ځای چې د ځان لپاره یو لوی هدف ولرئ چې نه پوهیږئ ټول پوره کېدلی شي یا نه. هغه په کوچنیو موخو وویشئ او د عملي کېدو په تمه یې شئ. پنځم، د موخې یو د اندازه کېدو وړ لوری. ستاسې موخې باید مشخصې او د بررسۍ او اندازه کېدو وړ وي. مثلا که غواړئ یو مشخص وزن پیدا کړئ، کولی شئ په ښه آرام سره شمیرې وسنجوئ او د خپل پرمختګ اندازه واخلئ. شپږم، د نه اندازه کېدونکو موخو لپاره ټاکلی وخت. ځینې موخې داسې هم شته چې د پورته موخو په خلاف د اندازه کېدو وړ نه وي او د اعدادو او ارقام په شکل یې نشئ معلومولی. تاسې د دې موخو اړوند نه پوهیږئ چې د مثال په ډول د یوې میاشتې د تېرېدو وروسته مو څو واحده پرمختګ کړی دی. د همدې لپاره کولی شئ د وخت هغه اندازه په نظر کې ونیسئ چې د دې لپاره یې ځانګړي کوئ. د مثال په ډول وټاکئ چې په اونۍ کې 6 ساعته د خپل ذهن په آرامولو کار وکړئ او 4 ساعته یې د مراقبې لپاره وقف کړئ. وروستی خبره، اړینه نه ده چې څه ډول موخه لرئ او څومره لویه ده. مهمه دا ده چې تل ستاسې د موخو څیړنه او څارنه له لوی ارزښته برخمنه ده. د خپلو موخو په څارلو کولی شئ د پرمختګ په صورت کې ځان ته ډالۍ ورکړئ او په هغه صورت کې چې د خپل مهالویشه شاته پاتې شوی یې ځان ورټئ او هڅه وکړئ چې ځان ورسوئ. دا کار ممکن په لومړیو کې یو څه سخت وي، مګر وروسته له دې کولی شئ دا خپل یو عادت بدل کړئ او په ځان کې د دې کار په بنسټي کولو سره تل له مخکې زیات بریالي شئ. خوږو اوریدونکو، دا وه د نن ورځې زرینې کرښې. تر بیا ښه وختونه او ښې چارې.